د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 19 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 182 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 94 آیات څخه اورئ. فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ولیدل په منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم ویل آیا تاسې د پخپلو لاسونو توګل شو شیانو بندگی کوي په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوي. هغه په خپل منځو کې سره وویل د دې لپاره د اور ډیری تیار کړی او د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېد په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سن ته ورسېد نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او موږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړی او پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ
اوس د دغو دواړو له نبیرې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم هغو او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله همغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين هغوی ته مو ډېر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هغو ته مو سمه لاره وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين بېشکه چې موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنهما من عبادنا المؤمنين په حقیقت کې هغوی زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه وو. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي وو چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. آیا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. او د الیاس د ښو یاد موږ په وروستیو نسلونو کې باقي پرېښود چې سلام دې وي پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په رښتیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وإن لوطا لمن المرسلين. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لیږل شوی دی. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نن تاسې شپه او ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تېرېږئ. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه یعنې ویې بایلله.
فالتقمه الحوت وهو مليم په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړ او هغه پړو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګیډه کې پاتې شوی و فنبذناه بالعراء وهو سقيم په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاوو وأنبتنا عليه شجرة من يقطين او پر هغه مو جغلداره ونه رازرغونه کړه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولیږ فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغو ایمان راوړه او موږ ترې یوې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دې لوڼې وي او د دوی لپاره زامن آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ښه واوره په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځان ته غوره کړي دي پر تاسې څه شوي دي څنګه حکم صادروي أفلا تذكرون آیا تاسې پند نه اخلئ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين یا دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتوني یئ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم نو تاسې او ستاسې دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځونکی وي وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون او زمونږ حال خود دا دی چې له موږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او موږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين دغه خلکو خو پخوا ویل چې کاشکې له موږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو موږ به د الله غوره شوي بندګانو
فكفروا به فسوف يعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترېنه انکار وکړ. اوس به ډېر ژر دوی ته د دغې کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. له خپلو لیږل شوو بندګانو سره موږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زموږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه. ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون. آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي. نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه. ډیر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک دی ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنې کافرانی جوړوي. وسلام على المرسلين. او سلام دی پر پیامبرانو. والحمد لله رب العالمين. او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده.